الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. یورور دا پوښتنه کړې ده چې بغیر د تلفظه په اشاره باندې سلام کول شرعاً څه حکم لري؟ الجواب وبالله التوفیق. دا ډیره مهمه مسله ده او ډیر زیات خلک په دې باندې مبتلا دي، حتی مشران خلک په دې باندې مبتلا دي، خو یا خبر نه دي یا هم قصدن داسې کوي. نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمای لیس منا من تشبه بغیرنا. هغه څوک زموږ د امت څخه نه دی، زموږ څخه نه دی کوم څوک چې زموږ بغیر د بل چا سره مشابهت کوي، یا د یهودو سره او یا هم د نصاراو سره. بیا وروسته وایي فإن تسلیم اليهود الاشاره بالاصابع. د یهودو سلام دا دی چې هغه په ګوتو باندې اشاره کوي. تاسو به نن سبا ډېر خلک لیدلی وي، یا سټیج ته پورته کیږي او یا په موټر کې خیږي یا هسې د یو چا سره ملاقات کیږي، ورسره ویني دوې ګوتې پورته کړي وي، دوې ګوتې نیولې وي. دا طریقه ده د سلام د یهودو. او بیا وروسته وایي وتسلیم النصارى الاشاره بالاکف. او د نصاراو سلام دا دی چې بغیر د تلفظه په لاس باندې اشاره وکړي. دا به هم ډېر خلک لیدلی وي خالي لاس پورته کې په خوله باندې سلام نه وایي. نو دا د نصاراو طریقه ده. زموږ او ستاسې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا ده چې باید دا د سلام الفاظ په خوله باندې ووایه. کوم څوک چې نږدې هغه باید واوري او هغه بیا تا ته په خوله باندې جواب درکړي. کوم څوک چې بیا لیرې وي او یا هم په غوږو باندې کوڼ وي، بیا نو هغه ته اشاره کول چې هغه په دې پوه سي چې ما ته سلام وکړي، خو د دې اشارې سره تلفظ پر خوله باندې کول هم لازم دی. بغیر د تلفظه به دا اشاره نه کوي. بیا د دې شرعي گنجایش ستا چې اشاره وکړي د سلام دپاره، خو د سلام الفاظ په خوله باندې ووایي. نو که د سلام الفاظ ونه وایي، په ګوتو باندې اشاره کوي یا صرف په لاس اشاره کوي، دا د یهودو او نصاراو سره مشابهت دی. باید موږ او تاسې د کفارو سره، د عیسایانو سره، د یهودو او نصاراو سره مشابهت ونه کړو او په کلکه ځینې ځان وساتو. مشکات المصابیح 2 جلد 412 صفحه، او داسې عمدة القاری 22 جلد 213 صفحه، او تفسیر قرطبی 5 جلد 303 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.